زه خو لمدې د سدې په اخیری پټی پر راغلی. ها نو السلام علیکم، زه علم خان، تاسې ورور، تاسې ملګری بیا لایو شو خپل فیسبوک پیج نه. او دویم ویډیو کلیپ په دې کې ځکه وشو چې انټرنیټ مسله وه. بار بار تاسو چې انټرنیټ لګونه کې پرابلم شته دی. پوه سره ختلي یو غره لمنې ته او د کې نیچرل سپرینګ اوبه دي، لیدای شئ ماونټین نه او فرش ماونټین اوبه دي. سټریم راغلی دی، لیدای شئ پوسه نه دی کې. او مخکې چې کوم دی نو اوچت یو، ډېر اوچت یو، ځکه چې کنې تقریبا 1000 فوټ کې به وو. او مخکې د کلي ویو به ته وښیم، ماونټینز او کلي کورونه چې کوم دي دی نه لیدای شي. خو چې مخکې نور وخېږو نو دا به تاسو ته کلیر پکچر راشي. حاجي صاحب کوم پله مخکې خېږو؟ ها مخکې او پکې وخېږو، تاسو ته پکې نور کلیپس به ته پکې وکړو او تاسو یې پکې ووینئ، انجوی کړئ، ویډیو انجوی کړئ. او دا هغه کلیپ به ته پکې ښیو د ویلیج. حاجي صاحب دا ما وخوتو به برګوزیدی شو که نه. او ماونټین هغه چې کوم دی نعیم مولای چې سلام کاکا، وعلیکم السلام. بس تاسو ته هم پکې وړیکه کلیپ وکړو د ماونټین ویو چې تاسو یې ووینئ. او پوس نه چې کوم دی نو د کلي هغه چې کوم دی ویو تاسو به دی نه ووینئ. ښه زبردست ویو دی. سو پکچرز به پکې ویستو او کیمرا به لږ نږدې کړمه د لاندې کلی او پکې لیدای شي، ورټ لیدای شي که نه. ښه نو وختي مو ویډیو وکړه، خو ویډیو کغه شوه، ریسپشن پکې لړو. نو دویم کلیپ سره تاسو ته پکې د هغه وښیو د میا کلي ویو د چراټ لمنې نه. نو مخکې دې کې به د هغه چې کوم دی پوسه د چراټ ماونټین پوسه دي او د سراونډینګ ایریا چې کوم دی د ویلی دا به ته پکې راولم. او دې کې چې کوم دی نو فروټ موټس نشته، خو دا دی چې ګورګورې ونې دي، ام بوشز موشز دي که نه، سنیکس دي او ګیدړان دي او مزاري دي پکې، سوران پکې هم شته. او خیال به کوې لیپډ رانه وځي که نه، مزاره رانه وځي. خو ما سره خپله مزاره شته، نو زما پروټیکشن صحیح دی. نو ارشد خان یې چې د سیګنل وینټ کاکا چې کنه سیګنل هغه ټیم کې لاړو، تاسو یې وایي چې سیګنل وي کېږي نو بس چې وشیل چې کنیکشن فیل نو ما ته پته ولګېده چې کنیکشن لاړو. خیر داسې چل به وکړو، دغونې کې مخکې خیر خېږو کتی شي زه خو راځم شم تیاره شي که نه، دقیقې خېږي که تیاره شي دقیقې صحیح وو. بس وړیکې 5-10 منټس به وکړو که نه چې دې دا ویډیو انجوی کړي. او بیا به ته نه داسې چل وکړو چې اجازات به ته نه وخورو که نه. نو دا راته وایي چې د ویډیو څه مزه وکړه که هسې ځان ته پکې لګوې ما وکړه که نه که څنګه. ښه سیګنل هسې دی نه ډېر زبردست ویو دی ګوره. ښه د کلي. ښه ارشد خان، عثمان علي شاه او اکبر خان چې کوم دی آنلاین شوی دی موږ سره. او د ویو پکچرز چې کوم دی نو ویډیو څه نومه ده کلیپس چې کوم دی نو تاسو ته مې آنلاین کړو، ویډیو شیر کړئ ویې ګورئ. کوم ځای نه کوم ځای کې دی؟ چراټ روډ کوم پله؟ ها 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 دا چراټ روډ دی. ښه په دغې ګوډې تېرېږي. ښه انیوی هغه تېر شو. یو بل کلیپ به ته پکې داسې وکړو. استاد یې ډېر لرې ولاړو. عثمان علي شاه چې
السلام علیکم ماما وعلیکم السلام ښه نو بس وړي کومه ویوز مې هغه مې تاسو ته وکړو د کلي او ماونټین مې ته پکې وښیلو ماونټین کې د کوم دی نو پکنیک ایریاز دي هالیډې ځایونه دي د ایکسرسایز ځای پکې شته دی د پکنیک پکې شته دی د منټل ریفریشمنټ ځای دی چې کله کلي ته پکې راشي او چکر پکې راووایي نو منټل ریفریشمنټ درته کوي او بریک پکې کولی شي اصغر جان دې وخت کې موږ سره جوین شوی جرمن نه سلامونه کوي وعلیکم السلام اصغر جانه او اصغر جان یې چې د دا څنګه اولډ فرست ګولډ ښه نو امید ده چې هسپتال نه به ورسره وتلی وي ټلیفون مې نه دی دروالی ټایم راته نه دی میلو خو بس دا وړي کومه کې پاکستان ټریپ پکې رالو نو موزه په د غرونو ته چې ته داسې ختلی نه یم او ویو مې پکې نه دی کړی فلم نو دې کې به دا وړیکه ویډیو پکې وکړو او د کلي ایریل ویو چې کوم دی نو د لرې نه مزه کوي نو تاسو ته پکې وښیم ارشد خان یې چې ګوډ پلیس ټو ریلیکس اینډ چیل ښه مخکې شو که څنګه شو زه منظر ټیم شو ښه نو ارشد خان یې چې as you say اصغر جان یې چې ماشاءالله ښایسته ځای دی ډېر ښه anyway نو اوس به په اپسې وکړو وړکې ونه کې اوس خو ډاون هیل شو وینه دا شی پیپ راغلی دی د غره نه د اوبو ماونټین اوبه ډایرکټلی پایپ کنیکټډ دی ویلیج ته نو کوم پله لاندې دغه پله دا لاندې خوار ته ودرېږي که څه خوار ته ودرېږي ښه دا د سویو کوچي دي ښه